د وروستیو سیلابونو له امله د هیواد په شمالي ولایتونو کې د مالي زیانونو ترڅنګ سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او زرګونه کسان بېکوره شوي دي. په همدې موخه د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د مرستو راټولولو صندوق کېښودل شو. د میدان وردګ ولایت ټول ولسونه، امارتي ادارات او عام وګړي په دغه غم کې د خپلو هیوادوالو سره ځانونه شریک بولي. د میدان وردګ ولایت د ټولو جهاد پروره، شهید پروره اوسیدونکو نه هیله او غوښتنه ده دوی ته دعوت ورکوو چې خپلې مرستې او صدقې ونه سپموي. د دغه ولایت اوسیدونکي د سیلاب ځپلو هیوادوالو غم خپل ګڼي. تل یې په سختو حالاتو کې د هیوادوالو لاسنیوی کړی. زیاتوي دا مو ایماني وجیبه ده چې د خپل توان تر بریده به ورسره مرستې وکړو. دا نه یوازې د بغلان غم ده، دا د ټول افغانستان غم ده او د ټولو د افغانستان د شریفو خلکو غم ده. موږ په دې غم کې ځان شریک ورسره بولو. هم د میدان وردګ ولایت ولس دې ته آماده ده چې د بغلان دغه غمیزې سره خپل مرسته او همکاري اعلان کړي. وروسته سیلابونو د بغلان ترڅنګ تخار، بدخشان او ګڼ شمېر نور ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول چې د اسلامي امارت ترڅنګ یې ګڼ شمېر ولسي خلک هم د لاسنیوي په موخه لاس په کار شوي.